السلام علیکم. جوړ په خیر تکړه تازه هیله لرم چې جوړ روغ بایست خوش خوشحاله بایست تکړه او تازه بایست. زه پټان یم او نن یوه بله خپرونه درته ثبتومه چې د انار رستورانټ څخه شروع کیږي او بیا په عینو مینه کې خلاصیږي. نو دا سیمه به وګورئ، ډېر وخت به مو نه ولیدلې، د غرمې 1 بجه ده. بس موږ هم د خیر سره روان یو هغې خواته او په لاره کې به دغه ځایونه در باندې وګورو، در باندې وبینو. ښه دی چې د ډېر وخت وروسته دا ساحه وګورئ. دا د هوایي پله سیمه ده چیرې چې دلته سیاحتیامه هم شتون لري. دغسې نه مخته بیا پسې کنده دغه دی البته الجدید مارکیټ دی او یپلزون دی و دغه سیمه ده. نو دلته کانټیننټل میلمستون هم دی په دې لاس کې او په هغه لاس کې الجدید مارکیټ دی. دغسې نه بیا پسې الفرهاد روغتون و هغه سیمې دي چې په دې ځای پسې مربوط دي. مخته نو بس د شهیدانو چوک دی. نو خدای دې وکړي چې پروګرام در باندې خسته نه سي او څه ګړی دا سیمه وګورئ، معلومات څه لاسته راسي. معلومات خو لا په هر صورت چې دغه د کندهار ښار یو برخه تاسې ګورئ دا ښه خبره ده. شهیدانو چوک ته راورسېدلو. اوس نو بېلابېلې لارې دي. یوه لاره تللې ده د قادري سرایو خواته، یوه لاره تللې ده د کابل بانک خواته، یوه لاره تللې ده هرات بازار خواته یا هرات دروازې خواته، او یوه لاره هم تللې ده د چوک مدد خواته. یعنې دا د کندهار ښار هغه مین برخه ده، مین ځای دی چیرې چې د ښار هغه مهمه برخه ورته ویل کېږي. هغه نه بس دغه شهیدانو چوک دی. ټول شهیدان دې الله وبخښي، ټول حقدارانو سره. اوس نو دا لاره چوک مدد ته وتلې ده. دلته دغه شمسي هندارې او هغه ګروپان دي. آفرین. نو نن کیمرمین غمی دی، زه ډرایوینګ کومه. ما ویله که چیرې زه عکاسي وکړم داسې نه چې خدای مه کړه کومه ترافیکي حادثه راسي. نو په دې خاطر غمی را سره ملګري دي، کور یې ودان. دا د کندهار ښار یو برخه به در باندې وګورو. دلته د ګرمۍ په موسم کې بېلابېل څه پیدا کېږي، لکه د ګني اوبه، د لیمبو اوبه او همداسې د مالټې اوبه، د انارو اوبه. انارو موسم به لا اوس نه وي، خو یعنې دا په ګرمۍ کې دا هر څه دلته شته. اوس ګوره دې خواته د نارنج جوس جوړوي، دغسې د ګني اوبه جوړوي. نو په ګرمۍ کې خو نو تر هره کم نورو مشروباتو، تر هره کم البته تیزابي مشروبات خو وایم، تر هغو چې راتېر سو دغه مشروبات ګټور دي. دا نو د صرافۍ برخه ده، یعنې د صرافۍ طرف دی. کندهار عمومي صرافي دلته په هغه لاس کې الجدید راحت مارکیټ دی، غضنفر بانک دی، ډېر بانکونه و ډېر شیان دلته شته، ډېر مارکیټونه شته. او مخته د چوک مدد دی. د دې ځای څخه بیا یو سړک شروع دی چې تر باغ پوله پورې دی. پر هغه سړک باندې لا هم کار جریان لري، ډېر کار یې خلاص شوی دی، لږ کار یې پاته دی چې د خیر سره انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دا سړک د هیوادوالو پر مخ خلاص شي، د ښاریانو پر مخ خلاص شي او په زیات اندازه د ښار رش په کنټرول شي. اوس په ښار کې نن سبا ډېر رش دی، خو کار پر شروع دی د خیر سره تر څو هغه د رش مخنیوی وسي او بېلابېل سړکونه واوسي. نو د یادونې وړ دی چې د کندهار ښاروالۍ کور ودان چې په زیات اندازه کار کوي، پراخ کارونه شروع کړي دي. او همداسې د ښاروالۍ کارونه چې دي د ټول کارونه انشاءالله ډېر ښه منظم روان دي.
اوس نو موږ د عمومي هغه سړک دی هغه جاده ده چیرې چې موږ دغه سړک ته درایي سره نښلوي په دې سړک مخ ته نو ډېر چوکونه راځي چې یوې له مهمو چوکو څخه د ولایت چوک دی چیرې چې د کندهار عیدګاه دروازه ورته ویل کېږي او ولایت ورته ویل کېږي هغه راځي مخ ته په دې طرف کې بیا د جوسانو ډېر ځایونه شته بېلابېل معجونونه او جوسان جوړېږي دلته او په ژمي کې بیا ډېر ښه مایان دلته پخېږي د مایانو پخت کېږي دا خواته دا چوک دی ته کیمره ور واړوه هغه دا دی دا د ولایت پر مخامخ دا چوک دی نو په کندهار کې ګرمي ډېره ده کندهار کې یو د کندهار ګرمي یو د جلال آباد ګرمي دا دواړې ګرمي ډېرې دي یعنې دا اوس فلحال په کندهار کې تقریبا 29 درجې ګرمي ده نو 29 درجې یا 40 درجې ډېره ګرمي ده نو هغه هېوادوالو د خدای مل سي چې په دغه سختو ګرمیو کې د باندې کار کوي چا لړۍ راایستلي څوک سکریم خرڅوي څوک یو بل کار کوي څوک زرن چلی نو هغه هېوادوال چې رښتیا سي د چا زوړ سوی باندې کېږي خو الله پاک چې دی هر بنده ته په هر وخت کې دغه طاقت ورکوي د هر کار طاقت ورکوي اوس که زه وایم یو کس د دفتر څخه راووځي دی په دفتر کې کار کوي د باندې راووځي د باندې چې کار کوي دا ګرمي پر د باندې ډېره بد اغېزه کوي یعنې زه په باور سره دا ویلی سم چې دی 15 دقیقې هم نشي درېدلی خو یو کس چې بیا روزانه کوي بیلچا او کلنګ یې په لاس کې هغه سهار راووځي یو د غرمې ډوډۍ ولمنځه ته ولاړ سي نور نو بیا در مازدیګر اخته وي په دغسې یو سخته ګرمۍ کې په دغسې یو ترخه ګرمۍ کې نو الله پاک راضي کړي دي په دغه حال باندې او قوت او طاقت یې ورکړی دي لکه څنګه چې موږ مسلمانان په هر کال یوه میاشت روژه نیسو هغه روژه کې تاسې وګورئ د هر ډول ګرمي د هر ډول هوا سره موږ ته سیار یو او موږ ته الحمدلله روژه نیسو په دې ورځو کې څونه خوراک کوو څونه څښاک کوو خو په روژه چې مو ونیوله بیا نو شی نه خورو نه شی څښو تقریبا 14 ساعته 14 ساعته موږ هیڅ نه خورو نه څښو خپل عبادت کو او روژه مات تر وخته پورې هغسې ګرځو نو دا د حضرت بابا د چوک منطقه ده په هغه لاس کې دلته هم د ګني جوسان ډېر دي او هم بېلابېلې لندې میوې شته او د هغه تر څنګ ځینې خلک بېلابېل څه خرڅوي اوس یو څوک دی د کور لوښي خرڅوي یو بل کس بیا دی نور سامانونه خرڅوي نو دا ټولو خلکو پر خپل کارو باندې خوشحاله دي او په خپلو کارو اخته دي نه دا کولی سي چې ټوله د ګني جوس خرڅ کړي نه دا کولی سي چې ټوله ما غوندې یوټوبر سي نه دا کولی سي چې ټوله د انجینران سي دا خواریو کارونه سټپ بای سټپ دي هر څوک په خپل کار باندې اخته دي او دا د ټولنې ضرورتونه دي هغه که دکانو ته هغه که ډاکټرانو ته انجینرانو ته هوټلونه او د هر شی چې دی دا د ټولنې ضرورتونه دي او دا ضرورتونه پر خلکو ویشل سوي دي هر څوک په خپل کار باندې بوخت دی تر څو د ټولنې ضرورتونه هم پوره سي او خپل کار هم وکړي اوس ایوبي سنټر ته راورسېدلو چیرې چې په هغه لاس کې ایوبي روغتون دی او یو چوک دی مخامخ بیا ارغندابۍ روغتون دی نو د دې ځای څخه بیا ځینې خلک سپاریان بیا ایسته دا تر لویلې پورې یعنې دلته مې یو سټاپ شته د موټرانو دې لاس کې یو لمر ورکشاپ دی چیرې چې موټران ترمیمیږي او موټر شیې ودای کېږي هغسې نور بیا پمپونه دي او غټ پلازې او غټ کورونه دي مارکیټونه البته موسم د هندوانو هم دی او موسم د خټکیو هم دی خټکي هم پیدا کېږي خو پاخه به نه هندوانې هم پیدا کېږي چې ډېرې خوږې او پخې دي په دغه موسم کې ډېرې ګټورې دي که یو لږ څه اندازه مازې یو اندازه مالګه پر واچوئ نو دا داسې سم د مرینګر سیروم ستا د سترګو بلا واخم ناز پر ما که یا قدم پیش یا قدم پس اواز مې هم داسې سره ولاړ دی نه مې ډېرې زمزمې ویلې دي خو بس اواز مې ولاړ دی زکام یم دا د ګرمۍ زکام دی ستا قربان سم سړی داسې کوي وم وروره ګله بیخي د کاره باسې خدای دې وکړي دوستانو چې ته استخالت ونه کړي
ساعت مو چیرې بس نو ورور ګولې په شهر کې ګرځو تاسو ته جلا خپرونې جوړې وو چې موږ وایي تاسو مې ګولې تفریح وکړي ګولې مو طبیعت را سره رسېږي دلته نو د خوجک بابا چوک را رسېږي که چیرې چپه لاسته ولاړ شو البته راسته لاسته هلته د زیارت هم شته او هغه سړک مو بیرته د کابل دروازې سره نښلوي او که چیرې چپه لاس ولاړ شو دا مو بیرته لوولې ته رسوي دا د خوجک بابا چوک دی د ګرمۍ یادونه مې کوله ټلیفون ګرم شو یو څو دقیقې ودرېدلو د لمر سم رایسته کوي آیفون بیا دغسې ملامتي لري چې ګرم سي یا جام سي ودرېږي ناکاسي بیا کوي نه د عکاسي وړتیا بیا لري او نه کار کوي بیا به نو دی ایسي ته یو ګړی ږدي چې تر څو یخ سي نو ټکنالوژي ده او ډېر خلک وایي چې آیفون 15 بیا دغه خوبایي لري چې هغه دغه نه کوي ګرمېده نه کوي که چېرې ګرم هم سي بیا خپله په ځان کې داسې سنسر یا داسې پنکې بسته دي چې هغه سره بیرته دخکېږي یخېږي نو خدای دې راکړي چې تر څو بیا موږ ته دغسې ځینې وخت داسې ډېر مهمه خپرونې ثبتوي هغه پر منځ کټ سي نو بلا به حیران پاتې چې څه وکړو موږ سره 15 سره دی 15 بیا دا خوبایي لري او دغه 15 چې موږ ته څونه کار وکړي دوستانو دغه 15 چې موږ ته څونه کار تقریبا یو نیم کال یا تر 2 کاله پورې کېږي چې دا ټولې خپرونې ترې ایډیټ شوي دي دا ټولې خپرونې عکاسي شوې ده دا ټوله کلیپونه هغه کومیډي کلیپونه چې ټوله د دغه ټلیفون سره ریکارډېدل دغسې دغسې عکاسي دغسې ایډیټ نو چې یا دغه بیرته نوی کو او یا هم 15 پیدا کو تر څو 15 تجربه کو په عکاسي او په چارج کې دی خو بیخي ډېر کار وکړي بیخي کلک موبایلان دي ډېر کار یې وایستی احمد علي خان چوک څخه راتېر شولو د کومندو د درایي څخه راتېر شولو په دې منطقه کې بیا د ترباري دوکانونه د کلال دوکانونه یعنې د بنګیان چې جوړوي او همداسې کسابۍ که د پسه غوښې که د چرګ که د غوایي که د سیرلي هغه هم دلته پیدا کېږي دا یو عمومي جاده ده ډېره حده دلته خلک خپل ټولې سوداوي کوي د ترباري دوکانونه ډېر دي یعنې لنده میوه او دغه ترکاري سبزیجات دا شیان هم دلته ډېر پیدا کېږي چې ما د دې خپرونه هم تاسو ته چمتو کړې وه نو دې څه وروسته بیا نانکي بخونزاده چوک را رسېږي چې بیا لارې جلا سوي دي یوه راسن د کابل خواته ځي یوه راسن د بولدک خواته ځي نو دغسې خبرې دي دوستانو دلته د نانکي بخونزاده د چوک سره چې کومه جامع یا مسجد و هغه ایسته سو پر ځای یو بل ښه ښایسته جامع جوړه سوله چې اوس مخ ته راځي معلومیږي د دغه ځای څخه د ترباري دوکانونه شروع کېږي بیا تر هغه ځای پورې د ترباري و چې لنده میوه او ترکاریجات سبزیجات و دا شیان دلته پیدا کېږي ګورې مخامخ هغه نوی مسجد جوړ شوی دی نوی دا مخکې په بل ډیزاین کې اوس په بل ډیزاین کې جوړ شو ښه ښایسته یې جوړ کړي او دغه ځای چې دی دغه چوک دلته نو بس لارې جلا شوي دي یوه د سپین بولدک خواته تللې ده او یوه هم د کابل خواته او د اجانو دپاره موټر هم ګلپوشه کېږي اجان صاحبان هم را روان دي د خیر سره خدای دې زموږ تاسو ته ټولو مسلمانانو نصیب وکړي چې هلته سره مخ سو او پتنګی دا خدای ډېر ښه خوند کې ډېر مقدس صاحب نو دلته لاره جلا شوې ده چې دا لاره بیا سیده تللې ده د کابل خواته په مخکې نو ډېرې سیمې هغسې راځي چې غټه ولسوالي ده د عمان د مخته ده او عینو مینه څنګه راغټ ورځو صحیح یوه دلته لار تللې ده عینو مین ته چې د
کابل اډې سره تللې ده وتلې ده چې موږ اکثریت وخت پر دې لار ځو راځو خو اوس به پر غټه دروازه ولاړ شو چې تر څو هلته یو نوې دروازه جوړېږي د عینو مینې ډېره ښایسته دروازه ده ډېر یو موږ چې نقشه ولیدله بیخي بهترینه دروازه ده نو کارونه پر شروع دي د خیر سره دا نو د عینو مینې هغه اولنۍ دروازه ده عینو مینې چې کله د بنسټ ډبره کېښوده شوه جوړېدله دغه هغه اولنۍ دروازه وه او په هغه اول سر کې عینو مینې ډېره سکیورټي وه یعنې د اوسېدونکو دپاره خپل کاټونه وه هغه کاټو باندې به خلک ورتلله د وخت په تېرېدو سره د خلکو تقاضا او د خلکو هغه بیروبار او ماشاءالله هغه ډېر سوله نو بیا هغه د کاټو موضوع پاتې سوله کنې مخکې عینو مینې ته بې کاټه څوک نه سو تللی که چیرې د یو چا دوستان راغلي وای هغه به خپله راتلی دروازې ته کاټ به ښکاره کوي بیا خپل مېلمانه بیوله خو اوس چې دی اوس نو خلک ډېر دي او نفوس ډېر شوی دي کورونه ډېر دي که ووایم بیخي په لکاو خلک به پکښې نو بیا کاټو ترتیب نه برابرېږي خو اوس چې موږ پر کومه دروازه ورځو د هغه اولنۍ دروازه اول جوړه سوله اوس چې دی هغه ایسته سوې ده یو نوې دروازه شاته جوړېږي چې ډېره ښایسته نقشه باندې جوړېږي ښایسته دروازه ده خدای دې ستاسو مسافرین په خیر کې مسافرو هیوادوالو دغه خپرونې دي خاص تاسو ته ډالۍ چې خاص تاسو وګورئ د وطن څخه لرې یاست زموږ دغه هدف دی چې مثبت انځور د خپل ولایت د خپل هیواد وړاندې کړو دلته نو هغه دروازه ده ګورئ کیمره ورواړو هغه د دروازه ماشاءالله د دې ځای سره ډېره ښایسته معلومیږي ډېره ګورئ دا چې جوړ شي کارونه خلاص د خیر نو څونه به ښایسته نو دغه دروازه ده کیمرمین صاحب لاس وروباسي پله زه به لږ داسې ګولایي ورکړم چې تر څو ښه معلومه شي دا معلومه شول ښه نو پر دې دروازه هم د خیر سره کارونه شروع دي کارونه جریان لري چې د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره دا ځای یو ښایسته دروازه جوړېږي او بیا موږ تاسو ته یوه خپرونه پکې ثبتوو انشاءالله دلته نو دا د کندهار بریاني ده چې ډېره مشهوره ده او همداسې دلته مخته هغه کلینیک دی چې ډېر کلونه وړاندې جوړ شوی دی د ډېرو هېوادوالو دلته راځي او دلته دوایي ورکول کېږي یا هغه مریضي ټسټېږي کتل کېږي البته نو دا مې یو غټ سهولت دی یو وخت کې دلته خوږو لیدونکو یعنې عینو مینه د دې ځای څخه شروع شوې ده صحیح د دې ځای څخه کار شروع شوی دی دلته موږ ډېر کوچنیانو د دې سړک په پای کې یو پارک و موږ به د خپل کلي څخه هغه پارک ته راتللو په اخترونو کې میله به مو کوله یعنې اوس چې هغه ځایونه را په یاد کړم هغه وختونه را په یاد کړم ډېر حیران پاتې شم دا ژوند داسې تېرېږي چې څوک بیخي نه په پوهېږي تقریبا زه د دې کالو یم خو زه کله کله داسې فکر کوم چې دېرش میاشتې نه دي تېرې شوي ولې په دې چې ځینې وختونه هغه کیسې زموږ هېرېږي ځینې وختونه هغه د شاته وختونو کې چې کومې خاطرې موږ باندې راغلي یا کومې لاسته راوړنې هغه د چا هېرېږي او څوک نه پوهېږي د مخ ته په راتلو سره هم څوک نه پوهېږي بس دا اوس ثانیه چې موږ تاسو ژوندي یو دا اوس ثانیه چې موږ تاسو کوم فکر کوو کوم پلان لرو هغه باندې مخ ته ځو یعنې په سبا باندې معلومات نه لرو حتی په مازدیګر هم نه لرو وایو خو ډېر وایو دا چې په پلانکي کال کې به دا کوم په پلانکي کال کې با کوم خو په دې باندې موږ یوازې امید ساتو صحیح ده چې ژوند وایي په امید تېرېږي امید مو ساتلی دی نور په دې نه یو خبر چې 10 کاله بعده به څه کیسه یو کال بعده یوه شپه بعده یوه میاشت بعده به څه
ډېرې لاسته راوړنې به څوک ولري، ډېر څه به بیا د لاسه ورکړي. نو دا ژوند دی دغسې مخ ته تېرېږي. ښه خبره دا ده چې موږ ژوند ښه په خوښه خوشحالۍ تېر کړو، په خپل اسلام، په خپل مسلمانۍ، په خپل صداقت سره یې تېر کړو، مخ ته ولاړ شو. چې خلک خوشحاله، البته چې خدای پاک خوشحاله یم، خلک او موږ خپله، نو بیا ډېر ښه دی. دا د عینو مینې د فوارې د خواست چې راځي اول مارکیټ دی، او د هډې د خواست چې راځي دوم مارکیټ دی. د دې برخې څخه نو وروسته د عینو مینې دا برخه چې ده دلته نو بیا په چپه لاس یعنې د قبلې طرف ته، قبلې شریف طرف ته ای بي سي سړکان شروع کېږي. صبر زه راکاټ کړم. ډوډۍ راخلې؟ ښه. نو غمی وایي زه ډوډۍ راخلم، وایي داسې ګرځه. هلته ډوډۍ او نانوایي ده، هغه ځای څه بیا ډوډۍ د کور دپاره راخلم. نو خوږو دوستانو، زه هیله لرم چې دغه خپرونه مو هم د خوښې وړ ګرځېدلي. د شهیدانو چوک څخه بیا تر عینو مینې پورې بېلابېل ځایونه مو ولیدله، په روان شکل مو ولیدل. البته ما مخکې یادورې وکړل چې ډېره ګرمي ده، څوک بیا سي نسي ګرځېدلی، یعنې که هم ګرځېږي هغه به یو مجبوریت وي، خو د داسې ګرمۍ سره بیخي ټینګه مبارزه پکار ده. نو په روان شکل مو په څو دقیقو کې دا منطقه وکتله، دا ځایونه مو وکتله. هیله ده چې یو څه مو تنده په خړو به څه وي، او خپل د وطن د خپل ښایسته کندهار ځینې سیمې مو لیدلي. زموږ خو همدا وس دی، همدومره کولی سو ستاسې دپاره. نو هیله لرم چې تاسې موږ سپورټ کوئ او موږ تشویق کوئ او موږ ته دا روحیه راکوئ چې موږ درسره یو، تاسې مخ ته ځئ انشاءالله. ولې زموږ تاسې کوم چینل چې دی زموږ هېواد دا ډېرې خوارۍ تېرې کړي دي، ډېرې ننګونې یې لیدلې دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی ده، خو لا هم د یو طریقه نه ده، یو طریقه خپل لیدونکي خوشحاله ساتي او دغسې مخ ته روان دي. نو خوږو لیدونکو، نور به موږ ته پر همدې ځای اجازه راکوئ. هیله ده چې نننۍ خپرونه م د خوښې وړ ګرځېدلي، څه ګړی مو ساعت تېر شوی، موږ ته اجازه راکوئ تر بیا چې موږ تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. ښه وختونه ولرئ، د مینې څخه ډک وختونه ولرئ، روغ بشر ولرئ او ښې چارې ولرئ.